سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار به نن د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په 44مه ناسته کې ګډون او وینا وکړي. ښاغلی محب به په دې ناسته کې د افغانستان په اوسنۍ اوضاع، ولسمشرۍ ټاکنو، سولې او ګڼو نورو موضوعګانو خبرې وکړي. نوموړی به له دې سربیره د ملګرو ملتونو له لوی منشي انتونیو ګوتریش سره هم وګوري او له افغانستان سره د یارې ټولنې د همکارۍ پر دوام به خبرې وکړي. ویل کېږي ښاغلی محب به د دې سفر په لړ کې په یو شمېر ټولنو او مرکزونو کې هم ګډون او وینا وکړي. نوموړی به په دې ناسته کې د افغانستان د خلکو او دولت پر مایندګۍ وغږیږي او د دې ترڅنګ به د افغان ولسمشریزو ټاکنو، د هیواد د اوسني وضعیت او داسې نورو موضوعاتو په اړه بحثونه وکړي. تمه ده چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ترڅنګ له ګڼو نورو لوړپوړو بهرنیو چارواکو سره هم د دې سفر په جریان کې کتنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تازه موندنې دې ښودنه کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د منځته تړلو له پیله تر اوسه 270 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ 114 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې ډله کې 2 میرمنو او 1 ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې یاد بنسټ زیاتوي چې په تیرو ټاکنو کې بندیانو او زده کړیالانو ته د رایې ورکړې موقع نه وه برابره شوې. هیوادوال د ولسمشرۍ له نوماندانو غواړي څو د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو په برخه کې د خلکو پریکړې ته درناوی وکړي. له بل لوري یوناما د مسؤلانه ټاکنیز چلند غوښتنه کوي. په همدې حال کې ناټو او د امریکا سفارت له هیوادوالو او نوماندانو غوښتي څو د ټاکنو د پایلو تر روښانه کېدو پورې د افغانستان قوانینو ته ژمن واوسي. پرون مازدیګر 5 بجې د ولسمشرۍ ټاکنو څلورم پړاو له 9 ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. هغه ټاکنې چې د سهار له 7 بجو څخه د هېواد په 14 ولایتونو کې پیل شوې وې. ناټو، امریکې، پاکستان، ایران او ځینو نورو هېوادونو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه مبارکي وویله. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي د امریکا غږ اشنا ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د ټاکنو پورې د اړوندو قواعدو او مقرراتو رعایت د افغانانو ډیموکراټیک حق ته د درناوي ښودنه کوي. Anything that can upset هر هغه څه چې د ټاکنو پروسه او په ځانګړي ډول پایلې ګډوډې کړي د اندېښنې وړ ده او موږ هیله یو چې ټول نوماندان او په دې پروسه کې ګډونوال اصول مراعات کړي او رسمي پایلو ته په تمه شي. له دې سره چې تر دې مهاله د ټاکنو نسبي پایلې د دې ادارې لخوا روښانه شوې نه دي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستیالۍ دفتر ویلي دي په دې پړاو کې باید په ټاکنو کې ټول ښکېل لوري مسؤلانه چلند وکړي. یونما د هغو رای ورکوونکو د شمیر په اړه چې د شنبې په ورځ یې رای کارولې ده نظر نه لري. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولی شي چې په ټاکنو کې د ګډونوالو رسمي شمیرې خپرې کړي. د رای ورکوونکو د شمیرو راټولول، د ابتدایي پایلو اعلام، د شکایتونو ثبت او هغوی ته رسیدګي هغه کارونه دي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو پر وړاندې پرتې دندې دي. په کابل کې د امریکې سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه کړه څو د ټاکنو د پایلو تر روښانه کېدو پورې چوپتیا غوره کړي او د افغانستان د قوانینو او اصولو پر وړاندې خپلو ژمنو ته پابند پاتې شي. اوس باید په حوصلې سره د پایلو تثبیتولو ته په تمه پاتې شو. دغه ډیموکراټیکه پروسه همدا نن پای ته نه رسیږي. افغان وګړي د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو غواړي چې د افغان ولس د رایو پایلو ته درناوی وکړي او د یو بل د منلو فرهنګ مراعات کړي. هر پریکړه چې انتخاباتو کمیسیون کوي هغوی ته باید احترام وکړي او نور د ولسونو رایو ته باید د ارزښت په توګه وګوري. موږ دا هیله لرو چې دوی کامیابه کاندید هغوی احترام ولري، د هغوی رایو ته، ځکه چې دا د ملت په رایو باندې راځي دا سړی. خواست ما از کمیسیون مستقل انتخابات همی است که به زودترین فرصت نتایج رایدهی را اعلان کند و رقبای انتخاباتی قبول کنند، همه باخت و باز خود قبول کنند. تقاضا میکنم که انتخابات به بحران نکشانند، سر صدا و جنجال ایجاد نشه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دویم مرستیال دفتر هم د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلام شوې پایله ومني. له دې ټولو سره د ولسمشرۍ ټاکنو د مهالویش پر بنسټ په پام کې ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي پایلې د تلې په 20مه نیټه او وروستۍ پایلې د لیندۍ په 14مه نیټه اعلام کړې.
او په ننګرهار کې د غالیو اوبدلو صنعت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د غالیو اوبدلو د کارخونو یو شمېر مسؤلین وایي په هیواد کې دغه صنعت ته د لیوالتیا له زیاتوالي سربیره د افغانستان د غالیو صادرولو ته هم پام ډیر شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.